السلام علیکم ګران شاګردانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه وار وکیبلري، د جنګ ورځونه، داسې ورځونه چې د جنګ په دوران کې استعمالیږي، او وار پیر او د جنګي سامان دپاره استعمالیږي. دا ورځونه هم ډېر زیات مهم دي، ځکه نن سبا د جګړو خبرونه ډېر دي، نو دا ورځونه زده کول ډېر لازمي دي، او په هر وخت لازمي دي. نن سبا خو بیخي ډېر دا استعمالیږي. راځئ دا سره راسره زده کړئ معناوي تلفظ. وار، وار د دوو ملکو جنگ. بیټل، بیټل د دوو قبیلو جنگ، د دوو قومونو جنگ. کویډل، کویډل د دوو خلکو جنگ. وارفیر، وارفیر جنگي سامان ته وایي. که ویډیو در پای راسره وګورئ، تقریبا 40-50 ورځونه به په دې باره کې زده کړئ. ویپن، ویپن وسله یا اسلحه، دې ته آرم هم وایي، بل لفظ کې آرم. نیوي، نیوي سمندري پوځ یا سمندري ځواکونه. لینډ فورسز، لینډ فورسز پیاده پوځ، زمیني پوځ. انفانټري، انفانټري پیاده پوځ چې پر پښو روان دي، پیدل. آرمډ فورسز، آرمډ فورسز وسلوال پوځ، وسلوال پوځ. مسله. ایر فورس، ایر فورس هوایي ځواک، هوایي پوځ. امیونیشن، امیونیشن مهمات، د جنګ په دوران کې چې کوم شیانو ته ضرورت یې هغه ته وایي. بولټ، بولټ مرمي. میوټني، میوټني، میوټني بغاوت، چې په یو ملک یوه ډله سر پورته کړي، زه حکومت نه منم، دا حکومت سرکشه شي، دې ته وایي. ارمور، ارمور زغره، زرهبکتر. ارمورد، ارمورد زغروال، هغه کس چې دا زغره یې اغوستې یا هغه موټر چې دا زغره لري. کمبیټنټ، کمبیټنټ، کمبیټنټ جنګي، جنګي سړی یا جهاز. بلاکیډ، بلاکیډ، بلاکیډ ناکه بندي، چې کله پولیس لاره بندي کړي تلاشي دپاره. انټي ایرکرافټ، انټي ایرکرافټ جهاز ویشتونکی. انټي ټینک هم راځي، انټي ایرکرافټ هم راځي، چې دغه جهاز ولې ریله کوي، جهاز ریله کوونکی. ډسټرایر، ډسټرایر تباه کوونکی، داسې میزایل یا ګولۍ. پریزنر اف وار جنګ بندي، د جنګ بندي. اګریشن برید، بلډ شیټ وینه تویونه. کولډ وار، کولډ وار سړه جګړه. په دنیا کې سړه جګړه هغه ته وایي یو وار تېره سوې ده، سوکه سوکه د دوو ملکو به جنګ، د نورو دوو ملکو اخر کې په دنیا کې جنګ شروع شو، دې ته سړه جګړه وایي. ډیمولایزیشن، ډیمولایزیشن د پوځ حرکت ختمول، پوځ درول. فورټیفیکیشن، فورټیفیکیشن کلابندي، د جنګ دپاره کلابندي کول. کیولري، کیولري پراس پور پوځ. ټروس، ټروس اوربند جنګ بندي. ایرو، ایرو غشي. ایرپلین، ایرپلین الوتکه. ګن پاوډر، ګن پاوډر بارود. مرین، مرین د سمندري. سب مرین، سب مرین اوبتل، ابدوز دې ته وایي داسې جهازه کښتۍ چې د اوبو په تل کې روانه وي، د اوبو په سکښته روانې. سب مرین اوبتل. ارمیمنټ، ارمیمنټ پوځ او مهمات، پوځ او سامان دواړو ته ارمیمنټ وایي. سټریټجي، سټریټجي یا سټراټجي، سټراټجي جنګي پلان، د جنګ لپاره پلان جوړول. اګزلري فورس، اګزلري فورس معاون پوځ، مرستیال پوځ. بیټل شپ، بیټل شپ جنګي کښتۍ. ټرنچ، ټرنچ خندق، د جنګ لپاره غار کښل، خندق. کارټریج، کارټریج کارتوس، د دې مرمۍ پوښ، دا مرمۍ چې ورځي. سیول وار، سیول وار کورنۍ جګړه، د خلکو په منځ کې، د ملک په ملک په خپله د خلکو جنګ. سیج محاصره ګیره. سیج. شیلډ، شیلډ ډال، هغه شی چې انسان دفاع پکې. ارټلري توپ، غټ توپونه. پروویژنز سامان ته وایم، د جنګ سامان. مننه، دا زموږ د نن سبق. الله حافظ.